چرګ او ګیدړه. یو مازدیګر چې لمر په ډوبېدو و، چرګ ونې ته وخوت چې د شاخ له پاسه یې کیني او شپه تېره کړي. کېناستلو ته له ځان جوړولو مخکې یې خپل وزرونه په زوره زوره وپړپول او په لوړ غږ یې غاړې وکړې. مګر چرګ لا سر له وزره نه و لاندې کړی چې سترګې یې پر ګیدړې ولګېدې چې د ونې خواته یې ځان را رسولی و. ګیدړې په داسې حال کې چې پر شونډو یې له ورایه خوښي ښکارېده چرګ ته وویل: ته لکه چې لا نه یې خبر. چرګ په داسې حال کې چې پر زړه یې ویره خپره وه مګر خپل ځان یې په واک کې نیولی و په ډېر آرام سره وویل: له څه شي نه یم خبر. ګیدړې ځواب ورکړ: یو ډېر ښه زیری مې درته راوړی. زموږ او ستاسې کورنیو او نورو ټولو حیواناتو پرېکړه کړې چې خپل توپیرونه به شاته غورځوي او نور به د تل لپاره د سولې او ورورۍ په فضا کې ژوند کوي. ته فکر وکړه چې څومره ښه کار شوی. زما خو نور وار نه کیږي، باید یو بل ته د ورورۍ غاړه ورکړو. راځه انډیواله لاندې راکوز شه چې دا د خوښۍ موقع په ګډه ولمانځو. چرګ په داسې حال کې چې د ګیدړې حرکاتو ته ښه ځیر و وویل: یاره چې رښتیا درته ووایم، زه هم په دې روغې جوړې له زړه خوشحاله شوم. دا خبره یې په داسې توګه وکړه چې د پښو په څوکو نیغ درېدلی و لکه کوم لرې شي ته چې ګوري. ګیدړې په لږې وارخطایي لهجې ترې وپوښتل: هلته څه شی ګورې؟ چرګ ځواب ورکړ: هلته یو دوه تازیان منډې راوهي لکه چې هغوی هم له دې زیري خبر شوي. له دې سره د ګیدړې وارخطا شو او په منډو شوه. چرګ له شانه پرې غږ کړل: چېرته منډې وهې؟ سپي خو دې اوس دوستان دي که نه؟ ګیدړې وویل: هو، خو کیدای شي هغوی لا تر اوسه دا خبر نه وي اورېدلی. بله دا چې زما ډېر ضروري کار و له ما نه هیر شوی و، اوس را په زړه شو زه هغې پسې ځم. چرګ له ځان سره موسکی شو، خپل سر یې په خپلو بڼوکو کې دننه کړ او نور په خواږه خوبېده شو، ځکه چې د خپل چلبازه دښمن په تېرېستلو کې بریالی شوی و. عبرت: چې زور دې له لاسه ورکړ، عقل دې له لاسه مه ورکوه. له زورور دښمن سره د مخ کېدو په وخت کې زړه مه بایله، هغه په یو ډول بوخت وساته او د ځان د ایستلو لاره وسنجوه. میدان یوازې په وسلې نه ګټل کیږي، کله کله پکې چل ته هم اړتیا وي.